له نن څخه 2300 کاله وړاندې په نړۍ کې یوې سترې او پیاوړې امپراتورۍ شتون درلود چې ورته هخامنشي امپراتوري یا اکمنید امپایر ویل کېږي. دا په تاریخ کې د فارس د سیمې لومړۍ امپراتوري وه. د دې امپراتورۍ پلازمینه بابل یعنی اوسنی عراق و. د دې پولې په لویدیځ کې له یونان سره مښتلې او په ختیځ کې پوله د اباسین تر غاړې پورې رسېدلې وه. د اوسنی پاکستان ډېرې برخې لکه ټکسلا او بلوچستان هم دغه امپراتورۍ برخې وې او بیا افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، آذربایجان، جارجیا، ترکی، مصر، اسرائیل، شام، اردن او تر لیبیا پورې ټول هېوادونه دغه سلطنت برخې وې. د تاریخ د دوو سترو امپراتورانو نمونه لکه د سایرس اعظم او دارا نمونه به تاسو حتما اوریدلی وي. دوی دواړه د همدې امپراتورۍ امپراتوران تیر سوي دي. بیا داسې وسوه چې په 311 قبل مسیح کې د مقدونیې د امپراتورۍ امپراتور سکندر پر دغه امپراتورۍ یرغل وکړ. دا دواړو امپراتوریو ترمنځ د تاریخ مشهوره جنګ ترسره شو چې ګوګوملا جنګ په نامه مسمى دی او په دې سیمه کې هر څه ته تغیر ورکړ. په دې جنګ کې روسي هخامنشي امپراتور دارایوس دریم ماتې وخوړه او د تېښتې پر مهال د خپل یو افغان کومندان بیسس لخوا ووژل شو. بیسس کومندان د خپل بادشاهي د اعلان کولو سره سم د سکندر په خلاف میدان ته راووت. سکندر هم د بیسس پر وړاندې میدان ته راودانګ او د بلخ تر ښاره پورې ځان ورسوي. په هغه زمان کې دغه ښار باختر او شاوخوا سیمه په باختریا مسمى وه. یوناني ځواکونه د بیسس په لټه کې وو چې په همدې مهال د بیسس ملګرو هغه یونانیانو ته لاس تړلی تسلیم کړ. د بیسس په تسلیمېدو کې یو بل پښتون کومندان سپیټ یا ممیز هم رول درلود. سکندر کومندان بیسس ته عبرتناکه سزا ورکړله. یونانیانو د دوو ونو سرونه راکاږه کړ او ترمنځ یې بیسس پکې وتاړه. وروسته چې کله ونې یو دم ایله کړل سوې نو د بیسس وجود یې پارچه پارچه کړ. په دې سره سکندر نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول هخامنشي امپراتورۍ سره سره د منځنۍ اسیا د یوې لویې سیمې بې له کوم شریکه واکدار وټاکل شو. د سکندر امپراتوري د سمرقند هاخوا تر سر دریاب پورې وغځېده. هغه په ډېره اسانۍ سره افغانستان او هخامنشي امپراتوري لاندې کړه. خو تاریخ ګواه دی چې افغانستان لاندې کول خو ډېر اسان دی، خو هلته کې اشغال ته دوام ورکول لوی لوی امپراتوري پر ګونډو کړي دي. ولې چې د افغانانو اصل جنگ پس له اشغاله پیلیږي. د سکندر یوناني سره همداسې وشول. هغه په یو داسې جنگ کې ښکیل شو چې هغه نه ورسره پوهېدی چې څوک دا جنگ څنګه جنگ و چې سکندر هم نه ورسره پوهېدی. افغانستان ولې د امپراتورۍ په هدیره یادیږي؟ نننی افغانستان څنګه د زرګونو کلونو سفر کې خپل وحدت راساتلی دی؟ راځئ دا هر څه د ملي هندارې د یوټیوب چینل د افغانستان د لرغوني تاریخ تر عنوان لاندې په ګډه سره وګورو او وایورو. د ګاګوملا د جنگ وروسته سکندر مقدوني د افغانستان په شمال کې تر سر دریاب پورې د منځنۍ اسیا ټولې سیمې فتح کړې. هلته د سرحد هاخوا سیتین قبایل واستوګن وو چې کوچاني ژوند یې درلود. سکندر وان درلود چې هسې نه دغه قبایل د په سیمو کې مداخله یا د یاغیانو سره مرسته ونه کړي. ځکه نو د دغه احتمال د مخنیوي په خاطر سکندر هلته د یوه لویه پوځي قرارګاه جوړولو امر ورکړ. سمدلاسه یوناني ځواکونه د سر دریاب پر غاړه د یوې لوی پوځي کلا په جوړښت وګمارل شول. پر همدغه ځای نن سبا د تاجکستان ښار خوجند آباد. سکندر مقدوني د دغه ځای د مقدونیا سکیټ یعنی د مقدونیا وروستی ښار په نامه ونوموي. همدا کلا د سکندر لپاره د ستونزو ځاله ثابته شوه. دا ځکه چې افغان قبایل تر دغه ګړي پورې د هخامنشي امپراتورۍ لاندې خپلواک ژوند درلود. د دوی دغه خپلواکي دارا باچا هم منلې وه. افغان او سیتین قبایلو د سکندر پر وړاندې مقاومت ونه شود ځکه چې دوی فکر کاوه چې یونانیان به څه موده وروسته پر خپله لار درومي او دغه سیمې به یو ځل بیا خپلواکه پاتې شي. خو پر سر دریاب د پوځي کلا په جوړښت سره دوی پوه شوه چې یونانیان د تلو اراده نه لري. دا نو د افغانانو لپاره هیڅ د منلو وړ نه وه ځکه نو دوی یاغیتوب ته ملا وتړله. د دې بغاوت مشري هم هغه کومندان پر غاړه واخیسته چا چې کومندان بیسس سکندر ته لاس تړلی حواله کړی و یعنی سپیټ یا ممیز.
هغه د یونانیانو دغه ګام د افغانانو پر خپلواکۍ او د جنگ میدان ته ورودانګه. په دغه بغاوت کې افغانانو د منځنۍ اسیا نورو قبایلو اتحادیه اعلان کړه. هغوی سمرقند ښار ته نږدې پر یونانیانو لومړی خونړی برید ترسره کړ او ډیری یونانیان یې ووژل. دریاب څخه تر بلخ پورې د یونانیانو په خلاف د بغاوت وړانګې پورته سوې. د سرای سیمو سره په ښارونو کې هم یاغیانو سر پورته کړ او په خپلو سیمو کې یوناني ځواکونو او د دوی د سردارانو وژل پیل کړ. سر دریاب ته نږدې د لرغوني ښار سراپلس او د شاوخوا ښارګوټو خلکو هم د یاغیانو ملاتړ اعلان کړ. د دې ځای وګړو په خپله سیمه کې میشت یوناني عسکر ووژل او کلابند سوه. د دې پرته یاغیانو چې شمېر یې په زرګونو و په غرونو او ځنګلونو کې په ګڼ شمېر ځایونه جوړ کړه. یاغیانو د سمرقند او د یونان د نوي ښار الکسندریا اسکیټ ترمنځ یوناني پوځ ټولې لارې وتړلې. سکندر مقدوني هم لاس تر زنې نه ورته ناست او دغه خنډ کلک ځواب یې ورکړ. هغه د یاغیانو د پټنځایونو د له منځه وړلو امر ورکړ. خو په هر ځای کې د داسې مقاومت سره مخامخ سو چې د یې په اړه هیڅ فکر نه درلود. ان چې په غرونو کې د یوې کلا د محاصرې پر وخت هغه په غشو ټپي سو، یعنی غشه یې په پښه داسې ننوت چې هغه د ولاړېدو وایست. یو مورخ ټوټارش لیکي چې د دې غشي له امله د سکندر د پښې هډ داسې ورزېدی چې واړه هډونه یې حکیمانو رایستل. یونانیان د خپل مشر د دغه حالت په لیدو سره خورا په غضب سوه. هغو د کلا د څارونکو او د تسلیم سوو عسکرو وژنه پیل کړه. خو د یونانیانو دغه فکر چې د دې ټول وژنې څخه به د افغانانو حوصلې ماتې کړي غلط ثابت سو. د یونانیانو د دغه پریکړو له امله افغانان لا نور هم په غضب اخته سوه. اوس حالت دا و چې سکندر په خپله بستري و. د هغه فوج که څه هم د سراپلس د ښار محاصره کړې وه، خو له هرې لوري د سخت مقاومت سره مخامخ وه. بل لور سکندر که څه هم بستري و، خو د جنگ د میدان په اړه د خپلو قومندانانو سره په پرله پسې تماس کې و. د هغه د امر سره سم د هغه فوج د سراپلس د ښار شاوخوا ټول کلي او ښارګوټي محاصره او بیا یې د خاور سره خاورې کړ. یونانیانو د دې کلیو او ښارګوټو ټول نارینه به وژل او ښځینه به د مینځو په حیث له ځان سره بیولې. په سراپلس ښار کې د کلابند یاغیانو د هر خو بیا هم حوصلې ټیټ نه شوې او د یونانیانو په خلاف یې نوې طریقې کارول پیل کړې. هغوی به خپلو خلکو ته سپین بیرغونه ورکړل چې ګوا تسلیمېدونکي دي. وروسته به یې د خبرو اترو په پلمه یونانیان ځان ته رانږدې کړ او بیا به یې ټول ووژل. ډېره موده همدا لوبه روانه وه چې یوه ورځ سکندر له خپلې بسترې څخه راپورته کیږي. هغه یو ځل بیا میدان ته ودانګل او د سراپلس د ښار د نسکورېدو منصوبه یې جوړه کړه. سکندر د سراپلس ښار محاصره کړ. یوه ورځ هغه د کلا د جاج اخیستلو پر وخت یوه وله ولیده چې په کلا ننوتلې وه. سکندر خپل یو څو تنه عسکر د ځان سره ملګري کړ او په دغه ویاله کې په لامبو وهلو سره کلا ته ننوتی. د ننوتلو پس هغوی د ښار یوه دروازه د باندې ولاړ پوځ ته په خلاصېدو کې بریالي سوه. وروسته په ښار کې چې څوک هم لیده هغه یې واژه. د ښار په 15,000 ساتونکو کې یې ډېری ووژل. په ښار کې موجود روستی افغان د سر په بدل د سکندر مخ ته ودرېد. د ښار د هر کور او کوڅې څخه پر یونانیانو د غشو او ډبرو لکه بارانونه چې ورېده. دغه مقاومت د یونانیانو پرمختګ وځنډاوه. سکندر د تل په شان په میړانه سره د جنگ د مخ په کتار کې جنګېدی، خو دا ځل قسمت ورسره وفا ونه کړه. له یوې خوا ډبره راغله او سکندر یې رک پر ککرۍ ووهه. په دې سره د هغه پر سترګو تیاره وغوړېده او سر یې داسې پرله وګرځېدی چې سر لټې پر مځکه رایله سو. د خپل ستر قومندان دغه حالت یوناني پوځ وارخطا کړ. هغوی ژر تر ژره د سپر یعنی د ډالونو چتر جوړ کړ چې خپل ټپي مشر په خوندیتوب سره له جنګه وباسي.
هغوی وکولای سو چې د ډهلونو په سایه کې خپل ټپي مشر تر خپل کمپ پورې ورسوي. که څه هم دوی د سراپلس ښار فتح کړ، خو یونانیان د خپل مشر په دغه حالت سره خورا وارخطا وه. د ټپي کېدو څو ورځې وروسته لا هم د سکندر تر سترګو توره تیاره وه او هغه له غږه هم لوېدلی و. طبیبانو ډېرې هڅې وکړې، خو د سکندر د سر ټپ د رغېدو نوم نه اخیست. ډېره موده پس سکندر یو ځل بیا روغ رمټ سو. کله چې هغه یو ځل بیا د خپل پوځ کومنده پیل کړه، نو ده ولیدل چې پوځ یې له تباهۍ ډک یو جنګ کې ښکېل راغلی دی. د سراپلس د فتح کېدو وروسته لا هم مقاومت روان و. په زرګونو افغانان غرونو ته ختلي وه او د یونانیانو پر ترسیلاتو یعنی سپلای لاین باندې پرله پسې وارونه کول. د یونانیانو سپلای لاین د بلخ له ښار څخه پیلېدی. له دغه ځای څخه به د خوړو توکي او د جنگ لپاره اړین نور توکي په سمرقند او بیا اسکندریه سکیټ او نورو سیمو ته وړل کېدل، چیرې چې یوناني پوځ تعینات وه. خو سمرقند چې د دغه سپلای لاین دویم مرکز و او د افغانانو تر برید لاندې هم و، هلته کې تعینات یوناني عسکرو ځانونه محاصره شوي ګڼل. په کلا کې موجود عسکر افغانانو له ډاره د باندې نس وراوتی. دا ځکه چې کوم عسکر له کلا راوتلی و بیا کلا ته نه و ننوتلی. یو جالب اړخ دا و چې یونانیانو چې به کله افغانان او سیتین قبایل ولیدل، نو بدنونو به یې کار پرېښود، ولې چې دوی به دونه ببر و چې د انسان ګمان نه ورباندې کېده. ویل کېږي چې د سکندر سلاکارانو دا وړاندیز کړی و چې باید د دې خلکو په خلاف د شپې لخوا جنگ وکړل سي. یعنی دوی دا غوښت چې د شپې په تیاریکه کې به یوناني عسکر د دوی ببر بدنونه نه ویني او په عام ډول به جنگ کوي. لنډه دا چې پر یوناني پوځ د افغانانو هیبت پرېوتلی و، ځکه نو د پوځ مورال ډېر ټیټ و. خو سکندر بیا هم د سکندریه سکیټ د کلا جوړښت ته دوام ورکړ، چې له امله یې دغه ټول مقاومت پیل شوی و. بل لور ته د سر دریاب له ها غاړې څخه سیتین قبایلو پر دغه کلا هر ورځ د غشو بارانونه کول. څو ځله یوناني عسکر به تر دریاب ور واوښتل او د سیتین قبایلو سره به یې سخت نښتې وکړي، خو دا طریقه هم کارګره نه ثابته شوه. بیا یو ورځ داسې وسوه چې افغانانو سکندر ته یو بل سخت ګزار ورکړ. افغانانو د سکندر د پوځ په یوه ډله چې شمېر یې 2360 وه یو خونړی برید ترسره کړ. ګڼ شمېر یوناني عسکر ووژل سول. د دې پوځي ډلې ټول مشران او د دوی سره ملګري 3 نور لوړ رتبه جنرالان هم ووژل سول. یوازې څو تنو عسکرو په ډیر بد حالت کې ځانونه تر سمرقند پورې ورسول. دا برید دونه خونړی و چې سکندر امر وکړ چې پاتې عسکر دې له نور پوځ څخه بیل وساتل سي. هسې نه د افغانانو د هیبت له کیسو په اورېدو سره د نور پوځ مورال ورسره ټیټ سي. لدې برید وروسته سکندر په بیړه د سمرقند پر لور وخوځېد، خو هلته د موجود افغانان د تر رسېدو مخکې لا په غرونو کې خپل پټن ځایونو ته ستنېدلي وه. د افغانانو او د دوی سره ملګري د سیتین قبایلو دغه بریدونو سکندر زیات په غضب کړی و، ځکه نو هغه امر وکړ چې ځایي وګړي دي ووژل سي. ډېری کلي او کلاوې د خاورو سره خاورې کړل سوې. د هغوی کښت کرونده او باغونه له منځه یوړل سول. په زرګونو شمېره وګړي ووژل سو او پاته یونانیانو د مینځو او غلامانو په حیث له ځان سره بوتل. خو افغانان بیا هم تسلیمېدو ته نه و چمتو او خپل مقاومت یې لا نور هم ټینګ کړ. څونه چې به یوناني پوځ ظلم کاوه، ځایي وګړو به خپل مقاومت هم رګړندی کاوه. اوس نو عادي وګړي هم له یونانیانو سره په چل کې سوه. هغوی هم په غرونو کې پټن ځایونه جوړ کړي وه. کله چې به یوناني عسکرو پر یو کلي برید کاوه، د کلي ټول وګړي به وار له مخه بله غرونو ته ختلي وه. د دې جنگ لامله د شمالي افغانستان سیمې چې له دې مخکې د خوشحاله ژوندانه سمبول ګڼل کېدې او اوس نو د تباهۍ په سمبول اوښتې وې. خو بیا هم په جنگ کې شکیل یو اړخ هم تسلیمېدو ته آماده نه و. دغه حالت د سکندر لپاره یو لوی سرخوږی و، ولې چې هغه ژر تر ژره هندوستان ته ځان رسول غوښت. هسې هم هغه د هندوستان ته سرحداتو یعنی اباسین دریاب پورې رسېدلی و، خو د افغانستان په لیک یې غبرګې پښې بندې وې. پر هندوستان د برید لپاره سکندر له یونان څخه 22,000 تازه دم پوځ راغوښتی و، خو د افغانانو د مقاومت له امله هغه پوځ هم په دې لیک کې اخته کړل سو.
ویل کېږي چې د سکندر چې څونه پوځ په افغانستان کې ووژل سو هومره شمېره پوځ یې نه له دې وړاندې او نه له دې وروسته وژل سوی دی. د هغه د پوځ مورال دونه ټیټ سوی و چې هغوی د افغانستان اوبه څښلو ته هم نور چمتو نه وو چې هسې نه افغانانو پکې ځار اچولی وي. سکندر مجبور سو چې په پوځي کمپونو کې د نوو څاهونو د کیندلو امر وکړي. په یوه ساړه ژمي کې سکندر په دې پوه سو چې نور یې د افغانانو سره د جنگ په میدان کې نسی معلومولی. هغه پرېکړه وکړه چې له دغه لي څخه به د ووت لپاره نوې لارې لټوي. بیا نو سکندر په افغانستان کې 3 کاله پاتې شو او په دې وخت کې د بلخ ښار د مرکز وو. سکندر به په اوړي یعنی په دوبي کې له بلخ څخه د جنگونو لپاره وتی او په ژمي کې به بیرته د لې ډیره شو. دا ځکه چې په افغانستان کې د ډیر زیات ساړه لامل په ژمي کې جنگ کول ناممکن وي. بیا یو کال افغانانو پلان جوړ کړ چې کله به په دوبي کې سکندر له بلخ ووزي نو دوی به پر بلخ ښار برید کوي. نو دوی همداسې وکړ. کله چې سکندر د خپل پوځ یوه لویه برخه له ځان سره رهي کړه نو د افغانانو د بلخ پر ښار د برید لاره برابره سوه. هغوی هلته ډېر یونانیان ووژل. ایرانیانو هلته ګڼ شمېر پسونه د ژمي د خوړو لپاره ساتلي وه. افغانانو هغوی هم له ځان سره یوړل. په دې برید کې د سکندر درباري هنرمند یعنی غزلچي اسټرونیکس هم ووژل شو. د افغانانو په پرله پسې بریدونو او جنگي ټکنیکونو د یوناني پوځ مورال خورا ټیټ کړی و. د پوځ د مشرانو ترمنځ اخ و ډب هره ورځ کېده. ان چې سکندر هم عصبي سوی و او یوه ورځ خپل د پوځ یو افسر کلیټس پر معمولی خبره په خپل لاس وواژه. د افغانانو سره د جنگ په 3م کال سکندر پوه سو چې دا خلک د توري له لارې نسی ماتېدای، خو د ډیپلوماسۍ او خبرو د اترو له لارې حتما ګټلی سي. نو دا ځکه هغه د سردارانو سره د تماس نیولو لارې ولټولې. دا موقع د ته ډیر ژر په لاس ورغله. یوه ورځ د سکندر پوځ په غرونو کې د یوې کلا سردار او د هغه سره څو نور خلک او ښځینه په یوه نښته کې بندي کړل. په بندي ښځینهو کې د سردار لور رخسانه چې یوناني مورخینو پر اکسن لیکلې ده هم شامله وه. کله چې رخسانه د رقص کولو لپاره راوستل شوه نو د سکندر خورا زیاته خوښه سوه. سکندر د رخسانې سره واده وکړ او د هغې پلار یې د ځان افسر وټاکه. د دغه واده لامل سکندر د افغانانو سره نه یوازې خپلوي جوړه کړه بلکې د هغه سیاسي قوت هم ورسره پیاوړی سو. دا د سکندر شای لومړی واده و. افغانانو چې کله ولیده چې یونانیان د دوی سره خپلوي جوړوي نو ډیری نور سرداران هم د خپلوي جوړولو لپاره راوړاندې سوه. اوس نو سکندر هم ډیری افغانانو او د منځني اسیا نورو وګړو ته په خپل پوځ کې ځای ورکړ. په دې سره نه یوازې دا چې د افغانانو د مقاومت شدت راټیټ شو بلکې باختریا په یوناني امپراتورۍ یعنی سلطنت کې ورګډه کړل سوه. بل لور ته سکندر په افغانستان او منځني اسیا کې د یونانیانو د آبادولو لپاره ډیر کلي او کلاوي جوړ کړي. دا حالت د افغانانو د یو مشر سپین تمان لپاره د منلو وړ نه و. په افغانستان کې تل تاریخ تکرار شوی دی. د سپین تمان سره هغه څه وسوه کوم چې د خپل مشر بیسس سره او بیسس د خپل امپراتور دارایوس دریم سره کړی و. یعنی د سپین تمان سره ملګري سیاتین قبایلو د سکندر د قوت په لیدو سره د سپین تمان مخالفت وکړ. هغوی د سپین تمان څخه سر پرې کړ او سکندر ته یې ولېږي. دا هم ویل کېږي چې سپین تمان خپلې ښځې وژلی و ولې چې هغه د جنګونو څخه تنګه راغلی وه. ویل کېږي چې هغې سپین تمان ته خواست کړی و چې د عادي وګړو د ژغورلو لپاره دې د سکندر سره روغه وکړي. بیا یوه شپه چې هغه بیده نو خپلې ښځې وواژه او بیا نو د هغه سر په خپل لاس سکندر ته راوړ. که څه هم دا افغان اتل په داسې برخلیک اخته سو خو د مورخینو اتفاق دی چې کوم دب چې سپین تمان سکندر ته ورکړی و د سکندر په ژوندانه کې بل هیڅ چا نه ورکړی. سپین تمان د تاریخ د نامتو اتلانو څخه یو اتل و.
د هغه د مرګ پس سکندر هغه کلا هم جوړه کړه چې له دې مخکې د ده لپاره د ستونزو ځاله ثابته سوې وه. نن سبا د هغه کلا پر ځای د تاجکستان خوجند ښار آباد دی. په هر صورت 3 کاله وروسته سکندر پر افغانانو د خبرو اترو له لارې بری ترلاسه کړ. په دې 3 کلني جنگ کې 7,000 یونانیان او د ښځو ماشومانو په ګډون 1,20,000 افغانان ووژل شوه. په بلخ کې تر 3 کلونو پاتې کېدو وروسته په 322 قبل مسیح کې سکندر هندوستان ته داخل شو. په افغانستان کې که څه هم سکندر بری ترلاسه کړ، خو بیا هم هلته د بغاوت ستر احتمال شتون درلود، ځکه نو سکندر د خپل پوځ یوه پراخه برخه هلته پرېښوده. په هند کې د سکندر مقابله د راجا پورس سره وسوه. هغه پورس ته ماتې ورکړه. د دې وروسته هغه د مغربي هند یا د اوسني پاکستان د ډیرو سیمو د فتح کولو سره سره تر بلوچستان پورې ورسېدی او د ایران له لارې هغه بابل یعنی اوسني عراق ته ځان ورساوی. هم هلته کې په کال 323 قبل مسیح کې هغه ومړ. له دې وروسته افغانستان یو څه موده تر یوناني واکمنۍ لاندې و، خو وروسته بیا د هند مویا امپراتورۍ افغانستان لاندې کړ.